اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت 45مه برخه. په تیره برخه کې موږ هغه عجیب واقعات بیانول چې د بدر په غزا کې پیښ شوي ول. نو شپږمه واقعه د هغو واقعو صدا ده چې حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دغه ورځ باندې د بدر خپل ماما چې عاص ابن هشام ابن مغیره نومېدی دا یې ووژه. تاسې ښه متوجه سئ چې د دین او د عقیدې اختلاف او جلاوالی، قرابت او قومیت نږدېوالی د منځه څخه وړي. اوومه واقعه چې د بدر په غزا کې پیښه سوه د هغو کسانو په جمله کې چې بندیان ونیول سول، یو هم عباس ابن عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه وسلم اکا او دی چا ونیوی. نو دلته دوه روایت دي. څوک وایي چې یو انصاري و هغه ونیوی، او بل روایت کې وایي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ونیوی. قصه یې یوه ده، خو په هغه چا کې اختلاف دی چې د بندي راوستلی دی. موږ به دلته هغه روایت بیان کړو چې عباس ابن عبدالمطلب د عبدالله ابن مسعود د طرفه بندي ونیول شو. عباس رضی الله عنه جګ او بردار او غټ سړی و، خو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کشنی او ډنګر او ضعیف سړی و. خلک ورته ګوري ډیر عجیب او نادر حالت او کیفیت دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه لاسونه شاته نیولي دي او مخ ته یې پورې وهي. تر مخ یې ډېر لوی او غټ سړی رهي دی، او تر شا کشنی او ضعیفه ډنګر سړی په پسې دی او پورې وهي. خلک په تعجب کې دي چې دغه غټ سړی څنګه و دغه کشني سړي تسلیم شو. یوازې دا نه چې تسلیم دی، بلکې د هغه په نیولو او په پورې هولو باندې هم خوږېږي. په تکلیف باندې رهي دی. د درد او د زحمت علامې په مخ باندې ښکاره کېږي. څو د بندیانو ځای ته یې راوستی. خلک پر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې راټول شول، او رسول صلی الله علیه وسلم هم دلته ولاړ دی. خلک عبدالله ته وایي: یا ابن مسعود، دا غټ سړی دې څنګه اسیر او څنګه بندي ونیوی؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وایي: ما تر لاس ونیوی او دی تسلیم شو. بس دغو نه وه، زما نیول او د ده تسلیمېدل. بیا خلکو د عباس رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه: ولیا عباس، دغه ډنګر او ضعیفه سړي ته دې څنګه ځان تسلیم کړي؟ عباس رضی الله عنه ورته وویل: والله کله چې زه تر لاس ونیولم دونه قوت ورسره و چې زه پر خپل لاس وبېرېدم چې رامات مې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم وخندل او ویې فرمایل: یا ابن مسعود، پام کوه چې په ځان خطا نه وځي او دا فکر ونه کوې چې زه قوي یم. د ده په نیولو کې ملایکو مرسته در سره وکول. دا ته نه وی چې دی دې ونیوی، بلکې دا ملائکه وه چې دی یې اسیر کړي. مقصد دا چې په دغه جنګ کې ملائکو حتی د بندیانو په نیولو کې هم ګډون کړی دی. اتم، د جنگ تر ختمېدلو وروسته مصعب ابن عمیر رضی الله عنه په میدان جنگ کې ګرځېدی. ویې لیدل چې یو انصاري د ده ورور ابو عزیز چې د مشرکانو په لښکر کې و او د مسلمانانو په مقابل کې جنګېدی، د هغه لاسونه ورتړي. یعنی د مصعب ابن عمیر ورور ابو عزیز یو انصاري بندي نیولی دی او لاسونه یې ورتړي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه انصاري ته ورغږ کړ: ولټینګ یې ونیسه، د ده مور د مال او د دولت خاوند ده، ښایي چې د ده په مقابل کې ښه فدیه درکړي. ابو عزیز خپل ورور مصعب رضی الله عنه ته وویل: آیا د خپل ورور په باره کې دې دغه سپارښت دی؟ مصعب رضی الله عنه ته وویل: ولته مې نه یې ورور، بلکې د انصاري مې ورور دی. نم، کله چې مسلمانانو کفار بندیانول، نو رسول صلی الله علیه وسلم په عرش کې ناست و، او سعد ابن معاذ رضی الله عنه توره په لاس د عرش په دروازه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د ساتنې لپاره ولاړ و. رسول صلی الله علیه وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله عنه په مخ کې د ناخوشۍ علامې ولیدلې چې د مسلمانانو په دغه کار باندې نه راځي چې کفار بندیان نیسي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: یا سعد، لکه د قوم په دغه کار چې نه راځي. سعد رضی الله عنه وویل: هو یا رسول الله، دا هغه اول شکست دی چې الله جل جلاله مشرکانو ته ورکړي. نو په دغه جنګ کې د مشرکانو وژل ماته تر دې خوښ دي چې ژوندي پاتې شي. یعنی باید چې بندیان مو نه وای نیولي او ټول مو وژلي وای.
لسم د بدر د جنگ په ورځ یو صحرایي عرب چې نوم یې قباب ابن اشم و دغه د بدر په منطقه کې موجود و. کله چې لښکرې ولیدې پوه شو چې جنګ کیږي نو د هلته پر یو غونډۍ د سیل او د تماشې دپاره کښېنستی لکه متل دی چې وایي د بل غم نیم اختر دی. نو قباب په جنگ کې ګډون نه دی کړی ځکه دی د یوه طرفه څخه هم نه و. د سیل او د تماشې دپاره غواړي چې جنګ وکړي. تاسې پوهېږئ چې د بدر جنگ څونه وخت او څونه موده په بر کې ونیوله؟ فقط 2 ساعته. دا ټوله غزا دا لوی نوم فقط 2 ساعته و، نه ورځې وې نه هفتې، بلکې 2 ساعته ول. مګر قباب فکر کوي چې دا جنگ به اوږد جنگ وي او دا یې فکر او ګمان و چې مسلمانانو لښکر به مات شي، ځکه د مسلمانانو شمیر نسبت و کفارو ته لږ و. کفار 1000 نفره دي او مسلمانان 300 نفره دي. نو قباب ناستی او د مسلمانانو د شکست انتظار کوي. خو هغه 2 ساعته وروسته کفار په تیښته شول. قباب د ځان سره خبرې کوي او وایي والله ما په ژوند کې داسې عجبه نه ده لیدلې، داسې زغلي لکه ښځې. په 2 ساعته کې کفار تیت او غرق شول. دا په تاریخ کې هغه خطرترین جنگ دی. دا قباب ابن اشم هغه وخت لا نه مسلمان شوی، خو بیا په وروسته کې د خندق تر غزا او د حدیبیې تر صلح وروسته مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره ولاړی. مګر د مخه تر دې چې مسلمان شي اوس غواړي چې د مسلمانانو حال ځان ته معلوم کړي چې څنګه خلک دي او څنګه اخلاق دي. دی ناست دی خپل کشفیات او معلومات کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورغږ کړ ولیا قباب دول ها څه وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته هغه نه یې چې بدر حاضر سوی او سیل دې کوئ؟ دول هو. نو د بدر په ورځ دې د ځانه سر څه ویل؟ قباب ویل څه مې ویل؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل آیا ته د بدر په ورځ د ځان سر نه ویل؟ والله ما په ژوند داسې عجبه نه ده لیدلې، داسې زغلي لکه ښځې. قباب وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله، او ځای پر ځای مسلمان شو. او بیا وویل والله دغه خبره ما هیڅ چاته نه ده کړې، دا خبره ما د خپل ځان سره کړې وه او د هغه رئیس مې بیا هیڅ چاته هم نه ده ویلې. دا عجبه ده چې ما 2 کاله د مخه د خپل ځان سره یو خبره کړې وه او ته اوس هغه خبره راته بیانوي. دا بې له نبي د بل چا کار نه دی. نو قباب رضی ایمان راوړی او مسلمان شو. د بدر جنگ په دغه چټکي او په دغه عجبه طریقه سره پای ته ورسېدی. نه شپې وې نه ورځې، فقط یو 2 ساعته دغه جنگ د کفارو شروع چې څو د کفارو په ډېر بد شکست او د مسلمانانو په واضح او په ښکاره کامیابي سره پای ته ورسېدی. په بدر کې د مسلمانانو ټول شهیدان 14 نفره دي چې 6 نفره مهاجرین دي او 8 نفره انصار دي او نمونه په دې ډول سره. اول عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب، دا د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی دی او په داسې حال کې وفات شو چې بارخو د رسول صلی الله علیه وسلم پر پښه باندې پروت و. کله چې مبارک روح د بدن څخه وتی رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل اشهد انک شهید، زه شهیدی ادا کوم چې ته شهید یې. دویم عمیر ابن ابي وقاص. دریم ذو شمانین ابن عبد عمر. سلرم عقل ابن بكير. پنځم مهجع مولا ابن عمر. شپږم صفوان ابن بيضاء. دغه 6 نفره مهاجرین و او د انصارو څخه اول سعد ابن خیثمه، دویم مبشر ابن عبد المنذر، دریم یزید ابن حارث، څلورم عمیر ابن حمام، پنځم رافع ابن معلا، شپږم حارثه ابن سراقه، اوم اوتم عوف او معاذ چې د عباس زامن دي رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اوس چې جنگ خلاص شو رسول صلی الله علیه وسلم په میدان جنگ کې ووژل شوو کسانو ته ودرېدی او ویې فرمایل تاسې د خپل نبي دپاره بد قوم واست، تاسې زه درواغجن وبللم او خلکو مې تصدیق وکړئ، تاسې پرېښولم او خلکو مې مرسته وکول، تاسې زه د خپله ښاره وایستلم او خلکو ځای راکړئ. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دا کفار او د دوی لاشونه او جسدونه کش کړي او یو څاه ته ورواچوي. هلته د کفارو د لښکر ځای ته نږدې یو وچ څاه و، ول دغه مړي ورکش کړي او دغه څاه ته ورواچوي. نو د کفارو مړي یو یو راټول کړل شول او دغه څاه ته ورواچول شول. په دې جمله کې ابو جهل، عتبه، شیبه او داسې نور چې ټول د مکې مکرمې مشرکان مشران څاه ته ورواچول شول.
کله چې عتبه ابن ربيعه د ابو حذیفه رضی الله عنه پلار د څا طرف ته کش کړل شو، رسول صلی الله علیه وسلم د زوی ابو حذیفه رضی الله عنه مخ ته وکتل، د هغه په مخ کې غم او تغییر ولیدل. رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل: یا ابا حذیفه، شای ستا د پلار دغه حالت څخه ستا په زړه کې یو شی درګرځي. ابو حذیفه رضی الله عنه وویل: والله یا رسول الله، زه د خپل پلار په وجل کېدلو هیڅ نه یم ناراضه، خو صرف ماته زما د پلار هوښیاري، حلم، فضیلت را معلوم و. زما دا امید و چې دغه شیان به اسلام ته هدایت کړي. خو کله چې ما د وجل کېدل ولیدل او دا را په یاد شول چې دی پر کفر باندې مړ شو، نو دغه کارونه زما د هغه امید سره مخالف ول چې ما د دپاره غوښتل دغه پر شرک او کفر باندې د مرګ غمجن کړم. رسول صلی الله علیه وسلم ابو حذیفه رضی الله عنه ته د خیر دعا وکول او د خیر خبرې ورته وکولې. کله چې مسلمانان د هغه امیه ابن خلف وکشولو ته ورلل چې حضرت بلال رضی الله عنه او نور انصار وژلي وو او اوس غواړي چې څا ته یې ورکش کړي، سبحان الله په دغه لږ وخت کې پړسېدلی و او بوی یې کړی. صحابه کرام غواړي چې کش یې کړي، مګر دی د کشولو قابل نه و، شړېدلی و او غوښې یې تویېدی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: پرېږدئ. نو یې پر دغه ځای ډبرې پر وغورځولې او په ډبرو کې یې پټ کړې، نه قبر پر جوړ شو او نه څا ته واچول شو، سربیره پر مځکه په ډبرو باندې پټ کړل شو. اوس به د جنگ د بندیانو بیان درته وسی. رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ په بندیانو کې چې 80 نفر ول وکتل. په بندیانو کې داسې 2 نفر ولیدل چې د اسلام او د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر لوی دشمنان ول، چې یو یې نضر ابن حارث و. دا هغه سړی دی چې ډیر کیسې یې زده وي، ګشته او خبريال سړی و. هر ځای چې رسول صلی الله علیه وسلم ناست و، دی به هم هلته نږدې ورته کښېنستی. د دې لپاره به کیسې کولې چې خلک د رسول صلی الله علیه وسلم او د اسلام د خبرو او د قران مجید د اوریدلو څخه په خپل قصو راوګرځي. او د قصو په پای کې به دا هم وویل: څوک وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم تر ما بهتر دی؟ زما او د څه فرق دی؟ زما خبرې هم په خواني قصې دي او د خبرې هم په خواني قصې دي. په قران مجید کې چې هر ځای د اساطیر الاولین لفظ راغلی دی، هغه دغه نضر ابن حارث دغه وینا رد او جواب دی. اوس دغه نضر ابن حارث په بندیانو کې نیول شوی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدی او وی فرمایل: دغه سړی دغه سی او دغه سی کړي، هغه د اعمال ذکر کړي. او به حضرت علی رضی الله عنه امر کوي ولیا علی ولاړ سره او وی وژنه. دلته نو نضر ابن حارث د حضرت علی رضی الله عنه په واسطه وژل شو. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د کفارو هغه بل مشر ته چې عقبه ابن ابي معيط و هغه ته وکتل چې دا هم د کفر د رئیسانو څخه یو رئیس و. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل: تاسو خبر یاست چې دا سړی څه کړی؟ رسول صلی الله علیه وسلم د عمل په بیانولو شروع وکړ او وی فرمایل: دا هغه څوک دی چې ما د کعبه شریف سره لمونځ کوي او د زما د سجدې په وخت کې زما پر سر د اوښ کلمې کښېښولې، او بیا بل ورځ ما د کعبه شریف سره لمونځ کوي او د زما پر غاړه پښه کښېښولې او په دونه زور او قوت یې کښېښولم چې ما مرګ ولیدی، قریبه و چې ومې وژني. دلته نو عاصم ابن ثابت رضی الله عنه ولاړ شو او عقبه ابن ابي معيط ووژي، او دی هم د هغه د نورو ملګرو سره وڅاته کش کړل. کڅوم د مرګ په وخت کې نارې وهلې چې ما ولې وژني؟ زه خو یو بندي یم، ټول بندیان پاتې دي او ما وژني؟ بندي نه وژل کېږي. مسلمانانو وویل: یا ته هغه څوک یې چې داسې او داسې دي کول، تا په خپل او په خپل عمل سره دغه غوښتل. دغه دواړه کسان د حرب مجرمین بلل کېدل. نو د بندیانو څخه دغه 2 نفر ووژل شول او د خپل ملګرو سره هغه وڅاته ورواچول شول. د بندیانو په جمله کې یو هم سهیل ابن عمرو. دغه سهیل خطیب، شاعر او قوال سړی او د مسلمانانو شدید دشمن و. همیشه به د اسلام او مسلمانانو پر ضد باندې اشعار ویل او بیانیه به ورکول. کله چې حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه دغه سهیل د بندیانو په ډله کې ولیدی، نو وی ویل: یا رسول الله، دغه سهیل هغه د کفارو خطیب دی، اجازه راکړه چې وی وژني. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: پرېږده یا عمر. بیا عمر رضی الله عنه وویل: اجازه راکړه یا رسول الله چې غاښونه یې وکاږم، په آینده کې به بیا خبرې نشي کولی، او پس لنن ورځ به بیا ستا او د مسلمانانو پر ضد باندې اشعار او خبرې نشري. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
پرېږده یا عمر شاید داسې یو کار وکړي چې بیا به بد نه پروایم. واقعا هم دغه سړی بیا په وروسته کې مسلمان شو او اسلام هم په صدق او په اخلاص سره و. د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته کله چې د جزیرة العرب ټول خلک مرتد شول او د دین واوښتل، د مکې مکرمې خلک هم قریبه وه چې دین پرېږدي او له اسلامه واوړي، مګر هغه څوک چې اهل مکه د کفر او د مرتد کېدلو څخه راوګرځول او پر اسلام یې ثابت پاتې کړل، هغه دغه سهیل ابن عمرو چې په خپلو بیانویو سره یې اهل مکه مسلمانان پاتې کړل. اوس به دا بیان درته وشي چې هغه چا ته د رسول صلی الله علیه وسلم ورتګ چې د کفارو جسدونه ور اچول سوي ول. نو د ابو طلحه رضی الله عنه څخه روایت دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت پر کم قوم چې به غالب او کامیاب شو هلته به 3 شپې تېرولې. نو کله چې په بدر کې د مسلمانانو درېیمه ورځ وه نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې زما اوښه راولئ او پر هغه اوښه یې خپل سامان وتړئ او رهي سو. اصحاب کرام په پسې دي څو د هغه چا خولې یا غاړې ته ورلې چې د کفارو د مشرانو مړي ور اچول سوي ول. رسول صلی الله علیه وسلم د چا پر خوله ودرېدی او هر یوه ته یې د هغه په نامه او د پلار په نامه ورنارې کړ: یا ابو جهل ابن هشام، یا عتبه ابن ربیعه، یا شیبه ابن ربیعه، یا ولید ابن عتبه، یا ابو البختری ابن هشام، یا عقبه ابن ابي معيط، یا نضر ابن حارث. د یوه یوه نوم یادوي او په پای کې یې ټولو ته وویل: آیا هغه وعده چې ستاسې رب در سره کړې وه حق مې ولیدل؟ ما خو هغه وعده چې زما رب را سره کړې وه حق مې ولیدل. حضرت عمر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل: دوی اوس مړي دي او بې روحه بدنونه دي، ته څنګه خبرې ورسره کوې؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا عمر، والله زما خبرې تاسې تر دوی ښه نه اورئ، مګر دوی جواب نشي راکولی. یعنې لکه څنګه چې تاسې اورئ هغه قسم یې دوی هم اوري، خو فرق مخالف دا دی چې دوی جواب نشي راکولی. د الله جل جلاله په اراده د کفر رئیسان په یوه وار ووژل شول. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته نفر ولېږل چې هلته مسلمانان په دغه فتحه او کامیابي باندې خبر کړي چې د دې تفصیل به وروسته درته بیان سي. او اوس به دا درته بیان سي چې د کفارو د شکست او د تیښتې خبر و مکې مکرمې ته څنګه ورسېدی. مشرکان چې په جنگ کې مات شول نو له بدر څخه په غیر منظم ډول سره تښتي، هر یو ځان خلاصوي. په مندو او په شیلو کې په لوړو او په کښتو کې سره پاشلي ول او د مکې مکرمې پر طرف باندې خوار او ذلیله یو یو رهي ول. د شرم څخه اوس نه پوهېږي چې مکې مکرمې ته څنګه ورننوځي. خو اول هغه څوک چې د قریشو د شکست خبرې مکې مکرمې ته وروړی هغه حیثمان ابن عبدالله خزاعي و. دغه نفر مکې مکرمې ته ورسېدی او هلته د پاتې شوو خلکو خدا خیال و چې قریش هیڅکله ماته نه خوري او شکست نه خوري. خلکو چې د حیثمان څخه د جنگ د حالاتو پوښتنه وکوله، دی د خلکو د فکر او د نظر څخه مخالف خبرونه وایي چې ابوالحکم ووژل سو، عتبه ووژل سو، ربیعه ووژل سو، امیه ووژل سو، فلانی 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 ټول ووژل سو. پرلپسې نمونه یادوي لکه د قریشو د سردارانو حاضري چې اخلي. دی اول نفر دی چې خبر یې راوړي، مګر هیڅ معقول نه دی دا خبر. که د قریشو د مشرانو څخه یو یا دوه نفره یاد کړي نو خو ممکن داسې پېښه سوې وي، مګر په یوه وار ټول مشران دا هیڅ معقوله نه ده. فلانی 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 دا د هیچا زړه ته نه لوېږي دا چې ټول وژل سوي. صفوان ابن ابو امیه، دا صفوان ابن امیه د کعبې شریفې سره ناست او حیثمان د وژل سوو نفر نومونه یادوي چې په هغو کې د امیه ابن خلف چې د دغه صفوان پلار دی دا هم یاد کوي. د صفوان دا زړه ته نه لوېږي چې زما پلار دی هم وژل سوی. نو صفوان وویل د ده دماغ خراب دی، د هر چا نوم چې په خوله ورځي هغه یادوي. تاسې پوښتنه ځینې وکړئ چې صفوان مړ و که ژوندی، یعنې تاسې زما پوښتنه ځینې وکړئ چې زه مړ یم که ژوندی. خلکو پوښتنه ځینې وکوله چې صفوان مړ و که ژوندی. حیثمان وویل صفوان هغه دی د کعبې شریف سره ناست دی او په والله ما د ده پلار او ورور ولیدل چې ووژل سو. نو د مکې مکرمې خلک پر درو حصو وویشل سول. څوک وایي حیثمان درواغ وایي، څوک وایي رښتیا وایي او څوک په شد او په تردد کې دي.
هغه څوک چې د جنگ څخه راتښتېدلي ول هغه یو رارسېدل. د قریشو د مرګ او د شکست خبر په مکه مکرمه کې نشر شو. اوس نو خلک مجبور شول چې دا غمجن خبر ومني. پس له هغه چې د مکې مکرمې ټول مشران ووژل شول، نو ابو سفیان د مکې مکرمې مشر شو. دی شریف او سردار شو، ځکه نور ټول مشران ووژل شول. دی او ابو لهب دغه دوه نفره په مکه مکرمه کې مشران پاتې شول. نور ټول ځوانان دي. اوس چې ابو سفیان مشر شو، نو یې امر وکړ چې هیڅوک به د بدر پر وژل شوو کسانو نه ژاړي، ځکه چې مسلمانان خبرې بیا پسې راکوي. عادت خدا و چې ښځو او نارینهو به پر خپلو مړو یا وژل شوو کسانو ژړل، او په دغه کار سره به څه ناڅه د دوی تسلي هم کېدله. خو اوس چې دا امر وشو چې څوک به نه ژاړي، د هغو نور هم غم او فکر زیات شو. اسود ابن المطلب چې سپین ږیری سړی و او په سترګو باندې ړوند و، 3 زامن یې په بدر کې ووژل شول. د ده زړه غوښتل او دا یې خوښه وه چې په هغو پسې وژاړي، مګر ژړا منع وه. یوه شپه یې د یو ښځې د ژړا اواز واورېدی، نو یې خپل مریی ولېږئ چې ته ورسه وګوره، معلومات وکړه لکه چې د ژړا اجازه سوې ده او ژړا حلاله سوې ده. آیا قریش پر خپلو مړو باندې ژاړي؟ نو که هغوی ژړل، نو زه به هم پر خپل زوی ابو حکیمه باندې وژاړم. قسم دی چې دننه په زړه کې مې اور بل دی. مریی ولاړی، کله چې بیرته رالی ویې ویل چې هغه یو ښځه وه چې اوښ یې ورک سوی و او په هغه اوښ پسې ژړل. دلته نو د اسود خپل ځان نوس د واکه څخه ووتی او ځان یې نه سوی ټینګولی، او په ژړا یې څو بیتونه او اشعار وویل چې مقصد یې دا و خلک په ورک سوي اوښ پسې ژاړي او موږ په وژل سوو انسانانو پسې نسو ژړلی، او داسې نور د زړه د درد اشعار یې وویل. د ابو سفیان بل امر دا و چې هیڅوک به د بندیانو فدیه نه ورکوي چې را خلاص یې کړي، ځکه که فدیه ورکو بیا نو د همیش دپاره د مسلمانانو موږ ته تمه پیدا کېږي. اوس به د ابو لهب بیان درته وشي چې پر ابو لهب باندې د جنگ د بایللو تاثیر څونه اندازه و. ابو لهب چې د رسول صلی الله علیه وسلم اکاو او د بدر جنگ ته نه و تللی، دالته په مکه مکرمه کې پاته و. دغه د مشرکانو د ماتې خبر یې څنګه واورېدی او څه تاثیر یې پر وکړ؟ دغه قصه به ابو رافع مولا رسول صلی الله علیه وسلم ته پرېږدو، ځکه هغه په خپله د دغه کیسې یو جز دی. ابو رافع رضی الله عنه وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا عباس رضی الله عنه مریی وم، او اسلام زموږ کورنۍ یعنی د عباس رضی الله عنه کورنۍ ته را داخل سوی و. عباس مسلمان سوی و، او ام فضل چې د عباس رضی الله عنه ښځه وه هغه مسلمان سوی و، او زه مسلمان سوی وم. خو عباس رضی الله عنه خپل اسلام پټوی. ابو لهب چې جنگ ته نه و تللی، کله چې د مشرکانو د شکست او د ماتې خبر ورته رالی، الله جل جلاله خوار او ذلیله کوي، او موږ مسلمانانو په خپلو ځانو کې قوت او عزت حس کوي. ابو رافع رضی الله عنه وایي زه ضعیفه سړی وم او غشي مې جوړول، نو د عباس رضی الله عنه په کور کې په هغه خپله کوټه یا خونه کې ناست وم، خپل غشي جوړوم. ام فضل چې د عباس رضی الله عنه ښځه ده هغه هم راته ناسته ده، او په دغه خبر چې مسلمانان کامیابه شول او کفارو شکست وخوړی ډېر خوشحاله یو. که ګورو ابو لهب چې د شر علامې په ښکاره دی رالی، او دلته په دغه کوټه کې داسې کښېنستی چې شی یې زما طرف ته دی. دی غواړي چې د ام فضل څخه معلومات وکړي او د جنگ په باره کې خبرې ورسره وکړي. په دغه وخت کې د خلکو غږ او نارې سوې چې هغه دی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبدالمطلب د جنګ رالی. دغه ابو سفیان د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی دی، د ابو لهب وراره دی، او تر دې وخته له مشرک و. ابو لهب ورته وویل دلته راسه، قسم دی چې ستا سره به د جنگ خبرونه در سره وي. ابو سفیان و ابو لهب ته کښېنستی او خلک شاوخوا ورته ولاړ دي. ابو لهب ورته وایي ای وراره بیان راته وکړه خلکو ته څه پېښه شوه. ابو سفیان وویل موږ چې د قوم سره مخامخ شو بل څه نه وه، بس ځانونه مو ورتسلیم کړل، څنګه چې د دوی خوښه وه هغسې یې ووژلو او هغسې یې بندیان کړل. ابو لهب ورته وایي په جنګ کې چا ډېر تکلیف درکړي؟ ابو سفیان وویل هغه چې موږ ته ډېر تکلیف راکړي هغه یو نفر و چې د نعامې بڼکې یې پر جګر ایښې وې. هغه سړي ډېر نفر پکښې رامړه او زخمیان کړل. هغه داسې کارونه راوکړل چې چا په چا نه دي کړي. ابو لهب وایي دغه نفر څوک و؟ ابو سفیان وویل موږ چې بیا وروسته پوښتنه وکوله هغه حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه. ابو لهب وویل نو ماتې او شکست مو ولې وخوړ؟ تاسې خو ډېر واست او پوره اسلحه هم در سره وه. ابو سفیان وویل زه خلک نه ملامتوم، ځکه هلته نور داسې خلک راغلي ول
چې سپین کالي یې اغوستي ول او پر ابلکو یا برګو اسانو باندې سپاره ول په والله هیڅوک یې مخ ته نه سوای درېدلی او چا یې طاقت نه درلودی ابو رافع وایي ما سر راپورته کړي او ومې ویل والله هغه ملایکې وې ابو لهب مخ راواړوئ یو ټینګه چپلاخه یې پر مخ را سره کړه او وی ویل ته هم د هغو ملګری ابو رافع وایي ما هم ور حمله کړه خو څنګه چې زه ضعیفه وم نو د پورته کم او د مځکې ووهلم او پر ځیګان مې کښېنست وهي مې ام فضل ابو لهب راڅخه شوي خو دی مې نه ایله کوي په وینو یې ولړل ام فضل مجبوره سوه یو لرګی راواخیستی ابو لهب یې پر سر ووهي د ابو لهب سر یې ورمات کړي او ضعیفه دې ولیدی خاوند یې هم نسته ابو لهب چې تر سر یې وینې بهېدلې ذلیله ولاړ شو او زه یې پرېښودلم ابو رافع وایي په والله ابو لهب تر 2 ورځو زیات نور ژوند نه وکړي ابو لهب چې خپل کور ته زخمی او غمجن ولاړی هلته نور هم مرض پسې زیات پر ابو لهب چې هغه غم او دغه ناروغي سره یو ځای سو یو بل نوی مرض یې وزېږوی چې په عربي کې ذات الجن یا ذات الجنب ورته ویل کېږي او څوک بیا وایي چې عدسه په مریضي باندې اخته سو چې دا دواړه مرضونه یو هلاکوونکي مرضونه دي او عربو ډیر بد ځینې وړل او ساري مرضونه یې بلل نو خلک د د مرض څخه بیریدل او نه ورنږدې کېدل حتی خپل اولادو هم پرېښوی او نه ورتلل ځکه د مرض د اخیستلو څخه بیریدل څوک وایي چې تر بدر 2 ورځې وروسته مړ شو او څوک وایي چې د بدر تر غزا وروسته 1 هفته بعد بیا مړ شو نو ابو لهب په داسې ناروغي باندې مړ شو چې خلک یې پوښتنې ته هم نه ورتلل حتی پس له مرګه یې اولادونه د ښخېدلو دپاره نه ورنږدې کېدل په هغه خونه کې پروت و څو وپړسېدی او بویه وکړي خلکو د هغه زامنو ته پیغورونه ورکول چې پلار مو بې له ښخېدلو پرېښی زامنو یې ویل موږ د مرض د بیرې نه سو ورنږدې کېدلی خلکو ویل که څه هم داسې وي خو پلار دغسې نه سي پرېښولی څو زامنو یې بیا اخر مجبوره سول هلته په هغه خونه کې یو غار وکیندی او دی یې په اوږدو لرګو باندې ورپورې وهي او د لیرې څخه یې ډبرې ور وغورځولې او په هغه خونه کې په ډبرو باندې پټ کړي دا د ابو لهب لعنت الله علیه مرګ نو ټولو ظالمانو او د اسلام و دشمنانو ته په دغسې مرګو باندې عبرت پکار دی چې د خپل ظلم او د خپل بېدینۍ او د دشمنۍ څخه ځان لاس واخلي مدینه منورې ته د مسلمانانو د نصرت د خبر د رسېدلو بیان به درته وشي موږ مخکې درته وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې د خبر رسېدلو دپاره څو نفره ولېږل چې هلته مسلمانانو ته د کامیابۍ خبر ورکړي دغه زیری کوونکي 2 نفره ول چې یو عبدالله ابن رواحه چې په مدینه منوره کې د عالیه یعنی لوړ طرف اوسېدونکي خبر کړي او بل یې زید ابن حارثه رضی الله عنه چې د مدینه منورې د کښته طرف اهل خبر کړي دغه 2 نفره د رسول صلی الله علیه وسلم پر اوښه سپاره دي په مدینه منوره کې ګرځي د فتح او د کامیابۍ زیری بیانوي محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واورئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین